السلام علیکم د نور پیغام چینل ته تمدید. نن به د مانځه متعلق یو اسانه غوندې خبره تاسو ته وکړم چې کومه طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی. ورونو دا یو سوچ پکار دی چې دا منځ د الله ذوالجلال په دربار کې زموږ دپاره یو رازداري ده، او بیا که سړی سوچ وکړي نو دا د خدای پاک یو ډېر لوی فضل او کرم دی. الله ته ودرېدل دي او د خدای په کور کې ودرېدل دي. چې الله ته د الله په کور کې یو سړی ودرېږي، ډېر انسانان داسې دي چې د هغې مونځ په نصیب نه بانګ وایي مانځله نه راځي، د جمعې ورځې مانځله نه راځي، هغې د الله د دې فضل نه محروم وي. او الحمدلله چې کم مسلمانان بانګ واوري او دې مانځله راشي، د الله عظیم فضل پر راغی، د خدای رحمت پر راغی، د خدای گویا کې د خپل کور ته راوبلو. حضرت عطا یو سړی تیر شوی دی، یو ډېر لوی محدث او یو صوفي انسان تیر شوی دی. هغه یو وینځه واغېسته، کور ته یې راوسته، نو هغه وینځه د شپې پاسېده، د الله عبادت یې کو. چې الله ته ودرېده، دا اوس دا مالک یې ویښ دی، خو ځان یې غلی غوندې وده کړه چې دا وینځه ګورم چې دا څنګه مونځ کوي، څومره کوي، دا څه کوي د شپې چې پاسېده. وینځې له اول خو اودس وکړه ښه په قلار، او بیا د هغې نه پس الله ته ودرېدل او مونځ یې وکړه، ډېر ساعت یې مونځ وکړه. او بیا د مانځه نه پسې لاسونه الله ته خواره کړل او دعا یې کوله. دا عامه قاعده ده چې یو سړی د عبادت نه اوزګار شي او د عبادت نه فارغ شي، نو پکار دا دی چې بیا الله ته لاس اوچت کړي او د خدای نه دعا وغواړي. اذا فرغت فانصب، چې کله ته د عبادت نه فارغ شي، لږ غوندې ځان الله ذوالجلال ته په زاری کا، ځان لږ غوندې خدای طرف ته متوجه کا، او ځان باندې لږ تکلیف او کړاو نورم تیر کا، او خدای ته مناجات او زاری او عجزي وکړه. نو دا وینځه چې الله ته لاسونه اوچت کړل، نو اوس ورونو دعا هم د دعا په طریقه پکاري. لکه انسان نه یو سړی پیسې غواړي، خیر غواړي، نو بعض انسان راشي هغه په سخت الفاظ وایي سره کا، نو څوک دې زمړه خپل کار کوه. څوک راشي هغه وایي یاره د خدای په نوم یو روپۍ راکړه، که چاړه مني ورکړي، که نه مني نه ورکوي. او څوک راشي هغه خپله عاجزي بیان کړي ډېره زیاته، او چا نه چې غوښتنه کوي د هغه لږ غوندې صفت وکړي، نو سړی خامخا ډېر نرم شی وله ورکړي. دارنګې د الله نه غوښتل هم دغسې طریقه باندې پکار دي. د خدای نه چې کله ته غوښتنه کوې، په داسې طریقه به د الله نه غوښتنه کوې چې د خدای به لږ صفت وکړي، او خپل ځان به عاجزي ښکاره کړي، او د الله او د خپل ځان منځ کې او رابطه به هم جوړه کړي. که سړی چا نه غوښتنه کوي، نو ورته وایي ته زما رشته دار یې، یا ته مسلمان او زه مسلمان یم، یا خدای هم شریک دی، قرآن هم شریک دی، نو هغه واسطه به خامخا پیش کړي. نو دې وینځې چې کله مونځ نه فارغه شوه، نو الله ته یې لاس اوچت کړه، اول خو د خدای حمد او ثنا ووایي، د خدای تعریف او صفت یې وکړه، او د هغې نه پس هغه واسطه چې پیش کوي، وایي یا الله ستا د هغه محبت په برکت باندې چې ستا ما سره خدای کومه مینه ده، د هغې په برکت ده نه خدای زه دا سوال کوم چې د ما دا دعا قبوله کړه. اوس د دعاګانې کولې. نو خدای پاک ته وایي چې یا الله ستا د هغه محبت په برکت چې الله ستا ما سره دی، د ما دا دعا قبوله کړه. پسې دعا ووایي. نو د عطا د خپل سردار ول آواز ورکوي، وینځې غلطه خبره دې وکړه، دوکه شوې، خطا شوې. وی ولې خطا شوم؟ وی ته د الفاظو ته سوچ وکړه، تاسو وی تا خو دا وایي چې خدای ستا د هغه محبت په برکت چې ستا ما سره دی، تا ته څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته او که نشته؟ داسې ووایه چې خدای زما د هغې محبت د برکت نه چې د ما تا سره دی. اوس هر چا ته خپله مینه معلوم وي، د بل خو ورته نه معلومه. زما ستا سره مینه دا ما ته معلومه ده، او ستا مینه ما ته هېڅ پته نه لګي چې ستا ما سره محبت او مینه شته او که نشته. وی غلط دی، وی تاله داسې پکار و چې یا الله د هغې مینې د برکت نه چې کوم محبت او مینه د ما په زړه کې تا سره ده، د هغې د برکته دا دعا قبول. داسې مه وایه چې خدای ستا د مینې د برکته، او ستا به خدای سره مینې څه پته لګي د الله سره شته که نشته. او وینځه ورته وایي ما ټیک ویلي دي. وی څنګه دې ټیک ویلي دي؟ تا ته څه پته لګي چې د خدای تا سره مینه شته که نشته؟ وی که د الله ما سره مینه نه وی، نو په دې نیمه شپه به یې ځان ته نه ودرولم، لکه ستا غوندې به یې د کټ کې زه موده کړی وم او بس خوبونه ومې کول. خو د خدای ما سره مینه ده، نو د
لکې راله د خپل محبت او د دې مونځ محبت اچولی دی او په دا نیمه شپه کې راته دا خوب بدي که د خوب نه راله نفرت پیدا که او ځان سره راله محبت پیدا که ځکه خو د پاسېدم او دس مې وکړه په یا خوب او خدای ته ودرېدم نو واقعي یو سړی منزله راغی که نه او دې خدای ته ودرېد دې پوه شي چې د الله ما سره محبت او مینه شته ځکه خو یې دې کور ته راوستم او ځان ته یې ودرولم که نه اوس باقي د الله کار دی او باقي ستا کار دی په صحیح طریقه وله مونځ کوې که په غلطه طریقه وله مونځ کوې یو بل سړی دی هغه یو مرۍ اغوښتی و مرۍ یې کور ته روان کړی دی مرۍ یا سامان یې اغوښتی و د کور دپاره سامان یې واغوښته یو مزدور ته یې واس کړی راشه ما سره سامان کور ته یوسه اکثر دی بازارونو کې دا پنډ والا مزدوران ګرځي ډېره ښه ده دومره پیسې به در درکړم او دا سامان ما سره کوره پورې یوسه مزدور چې کله سامان په اوږه که او سمنځې لاړل د ماښام بانګې ووې دې مالک ته وایي چې صاحب زه مسلمان یم او بانګې ووې او زه ورځم دې جومات کې دا مونځ کوم رانه جمع خرابېږي چې کم آقا دی او سامان یې اغوښتی دی هغه ورته وایي خپل کار کوه مونځ به بیا کوې ما له سامان به کور ته رسې بې لمازه و مسلمان و هغه هم خو بې لمازه و وی نه زه به خپل مونځ کوم هغې نه پس به سامان وړم خان بابا ورته غصه شو ورته وی نه ده ما سامان به وړي ما سره پیسې کړي دي بیا پیسې نه در کوم ما سره به سامان کور ته وړي په باندې وخته کېږي هغې نه پس ته پېښ و مونځونه دې پېښه بس هغه نوکر ښه سړی و مونځګزاره سړی سامان یې ورته په هغه ځای باندې کېښود یو پیسه هم مه راکوه دې ځای پورې مې درله خیراتي راوړه که په خپل یې وړې که په بل کې وړې وړه زه دا مانځله لاړم دا خان بابا چې پېښ شو چې یاره دا سامان خو یې راته کېښوده او دا سړی خو پوره مونځګزاره دی او پیسې هغه مزدوري هم پرېږدي خو مونځ کوي نو ورته وایي چې داسې کار دی اوس به یې راله څوک وړي ښځه مونځ وکړه خو لږ زر راځه وایي نه بس زما خو دغه د ماښام مونځ دی بس مونځ کوم راځم وایي چې مونځ وکړې بس راځه دا مزدور چې ورغې د ماښام 3 رکعته فرض امام سره وکړل ورپسې 2 رکعته سنت وکړل ورپسې په نفلونو ودرېد ښه مزېدار په صحیح طریقه یو 2 رکعته 4 یا 6 هغه وابي نفل یې شروع کړل خلک ټول د مانځه نه جومات نه لاړل او خان بابا غوسه چې خدا ظالم ما نه کم خوا پټ شو ټولو خلکو امام هم د جوماته ووت خلک هم ووتل او دی ولاړ دي تراویح شروع کړي دي که څه چلې شروع کړی دی اوس داسې مخ یې تک سور دی په ما خو ناوخته شو دی که دی د جومات ته راووته چې راغې خان بابا ورته غوسه وکړه خواشې تا ټول خلک راووتل او تا په جومات کې څه کول په ما دې ناوخته کړې ما خو درته لمانځه اجازت درکړه تا دومره وخت ولې واړه نوکر ورته وایي جي زه خو راتلم خو دې نه را پرېښودم زه خو را روان شوم خو نه یې را پرېښودم وی چا نه را پرېښودې داسې څوک به چې زما مزدور دی بند کړي وی یا څوک دی وی هغه ذات چې ته د جومات نه تی جومات ته دننه نه پرېښودې زه هغه د جومات نه بار نه را پرېښودم او څنګه ته به خدای خو د مټه نه ونیوې نه یو سړي مانځه ته شوق وي که نه الله ولاړه ځان ته رامایل کړي 2 رکعته وکړي هلته د دنیا سړی ورته ولاړ دی یا کار دی بیا ورته خدای په دې زړه کې واچول چې راشي 2 نور هم وکړه شوق یې 2 نورو ته پیدا شو بیا ورته الله په زړه کې واچول یو 2 نور هم وکړه نو شوق یو 2 نورو ته پیدا شو نو چې تعالی الله د مانځه شوق په دې زړه کې اچي 2 رکعته کې بیا شوق بیا 2 رکعته کې بیا شوق داسې شو لکه چې تا ځان الله ځان ته بلي او بل خوا دې نه پرېږدي نو مونځ الله ته ودرېدل دارونو د خدای فضل دی د الله کرم دی او دا به وی خامخا به وی چې د خدای لوی احسان وشو د خدای لوی فضل وشو دونه دنیا پاتې شوه او زما په زړه کې د مونځ محبت واچو او د دنیا کارونه او ارسه او بستره مې ګرمه پرېښوده او خدای تعالی منزله راغله او دا زمونږ څه مونځ دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به 2 رکعته مونځ کو چې د ماسخوتن مونځ به وکړو تر سبا پورې به ولاړو صرف 2 رکعته مونځ یو ځل به قرآن په یو رکعت کې ختم کو بل ځل به قرآن په بل رکعت کې ختم کو مونځ دې ته وایي امام احمد ابن حنبل د شپې به عموما 300 رکعته نفل کول عمر کې د 300 رکعته او زمونږ 6 رکعته تراویح دي هغه مولا پسې ځو چې کم مولا مونږ ته پته چې لکه کلاشنکوف غوندې یو ډر ته وباسي چې کم په اطمینان او په قلار تراویح کوي هغه پسې مونږ تراول هم نه ځو هغه مولا پسې مونږ مونځ کوو چې زر اخلاص کړي د سار مونځ هغه مولا پسې کوو چې کم څونه زر مونځ کوي او ځان ته اخلاصوي عادت لمون خراب دی 300 رکعت نفل دا به امام احمد ابن حنبل جناب د شپې کو الله ته به ولاړو خوان به ورکو دی مانځو د ماسخوتن په اودس به د سار منځونه کول 40 کال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا درسته خبره ده بعض خلک په اعتراض کې غلطه کوي
بالکل ثبوت سره ثابته خبره ده چې امام صاحب رحمت الله علیه 40 کاله د ماسخوتن په اودس ته سر مونځ کړی دی وبکې څوک یو ورځ دغه بزرګانو که مونځ دی نو په دومره لویه مجاهده او په دومره لوی مشقت او په دومره لوی تکلیفونو باندې مونځ ده نو مونځ په اودس وکړې وخت دی لږ غوندې هغه د دنیا وخت بل خوا که یخې اوبه باندې اودس وکړه او بیا د هغې نه پس جومات ته رالې ګوره کار روزګار دې پرېښود نو په کار دا دی چې مونځ په هغه طریقه وکړې چې کومه طریقه مونږ ته رسول الله مبارک ښودلې ده ولې که په غلطه طریقه دې مونځ وکړه نو بجایره دی چې ثواب به دی شي دا مونځ به درته واپس به دې مخ راولي او حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ډېر کله یو سړی مونځ وکړي هغه مونځ دی چې الله ته لاړ شي ورسېږي إليه يصعد كلم الطيب دا خ عمل الله تخيجي والعمل الصالح يرفعه دا خدای پاک ته پورته کیږي نو چې الله تعالی شي نو خدای پاک خو پوه شي چې دا خو الله خو په پوهې دی خبردار دی چې دا خو هغه مونږ چې روح پکې نشته مړی دی مړی وی دا واپس ته د پرې مخ ورغورځوي او بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی د قیامت نه مخکې اخره زمانه کې داسې خلک به چې شپېته کاله به الله ته منځونه وکړي یو مونځ به قبول ني شپېته کاله به خدای له منځونه وکړي بلمازه به ني یو مونځ به الله په دربار کې قبول ني او فرمایي نبی علیه السلام چې جماعتونه به آبادي اعلی جماعتونه به منځګزار به پکې ډېر زیاتي او اعلی داسې جماعت به چې تماشې به خلک کوي منځګزار به پکې ډېر زیاتي ډېر خلک به منځله راځي لیکن فرمائی پیغمبر علیہ السلام چې مونځ به پکې د یوم قبول نشي تاسو وګورئ نن په دې پېښور کې د کلو کې څونه اعلی جوماتونه جوړېږي هماغه پیشنګویي ده او دې مشرانو نه تپوس کې دومره منځګزار مخکې مانځه کې لکه اوس چې څومره دي نه پخوا خلکو دومره مونځ نه کوه لکه اوس چې څونه مونځونه کوي لیکن حقیقت باندې که موږ سوچ وکړو د نبي علیه السلام وینا ده بس خدای دې مونځ قبول کړي او فرمایي نبي علیه السلام ګوره د هغې الفاظ دي که رکوع صحیح وکړي سجده به خرابوي که سجده درسته وکړي رکوع به خرابوي که رکوع سجده دواړه ټیک وکړي نو جلسه او قومه به خرابوي او چې کله سلام وګرځي دا پته به ورته ولګي چې څلور مې وکړل که درې مې وکړل دوه مې وکړل که درې مې وکړل دا معلومات به ورته ونه شي یاره تاسو په سوچ وکړئ پیغمبر علیه السلام چې څه وینا کړې ده حقیقت دی که نه دی بلکل حقیقت صحیح طریقه باندې مونځ څوک کوي مونځ هغه مونځ دی چې کوم مونځ کې ستا توجه رب العالمین دی ته د خدای ته ولاړې یو سړی دی او هغه یو افسر له ورځي د دنیا یو افسر ده نو هغه څومره ځان له ګیره برش کي او څونه سر ځان له برش کي او جامې پاکې واغوندي او اولامبي او مخ صفا کي او په ډېر لوی ټاټ او پاټ کې دی ورشي ولې زما فلانکي افسر سره فلانکي وزیر سره فلانکي ګورنر سره زما ملاقات دی او په دې مانځه کې زمونږ او ستاسو ملاقات د رب العالمین سره دی او نبی علیه السلام فرمایي هم چې خدای سره ملاقات کې دا نه غوندې پاک کا او دس وکړه یا غسل وکړه جامې دې هم پاکې کا دغه عامې جامې چې مونږ یې کاروبار ته اچو ثیاب بدله دی کې ګورې مونځ مکروه دی پاکې جامې ومانځه تا غوندې ښکلې جامې به اغوندې خشته جامې به اغوندې او د کار جامو کې یو خدا دی چې سخت ضرورت دی که اوس ته مثلا جامې بدلې نو وخت در نه ځي نه که داسې وخت خو بیا له خبره ده ګرې چې وخت دي هغه لرې کوه د یو دوست ملاقات لدی خو ته د کار جامو کې نه دی خدای لدی د کار په جامو کې دی لرې کوه ښکلې مزېدارې جامې واغونده پاک ځای باندې ودرېږه او الله ته مخ کا په دې خیال چې زما د الله سره ملاقات دی خدای ته مخامخ ودرېږه مولوي صاحب د خدای پاک وبخي هغه ما ته یو خبره کوله چې لومبي حج له تلمه نو هغه نه ما تپوسونه کول نو ما ته وی چې ګورې یو جوړه ځان سره د مدینې منورې دپاره نه وي یو څه چې کله مدینې منورې ته لاړ شي نو هلته به خپل بلډینګ ته چې ورشي نو وبلامبې او په دې نیت به ولامبې چې زه د مدینې منورې ته د نبي علیه السلام ملاقات لزمه لکه یو دوست چې د دوست ملاقات لري نو ځان خشته کوي نو وبلامبې او نوې جامې به اغوندې زړې به نه اغوندې خوشبویي به پورې کړي نو پیغمبر علیه السلام نه به ورشي نو سړی چې په دغه سوچ او په دغه نیت نو فایده ډېره شوه که نه نو چې ته خدای له راځې نو دقه سوچ پړه کې وکړه چې د الله ملاقات لازم مناجات رازداري ورسره کوم وجود به پاک کې استنجا به وکړې چارهدام به وکړې جامې ښکلې واچوه او په ډېر اطمینان ته جومات ته راشه ودرېږه الله ته ته ګوره چې ستا دعا او ستا د مونځ بیا الله قبلې او کې نه قبلې حضرت علي رضي الله عنه یو غشي باندې لګېدلی و نو چې په غشي ولګېده نو هغه زمانه کې خو د نشې سترې نه وي که نه چې سړی به یې نشه کو بیا به یې غشي ایسته او غشي هم داسې تاسو که غشي لیدي وي نو د غشي له داسې وزرې جوړې کړي
چې هغه د انسان په وجود کې نه نوځي، نو چې بیا راوباسي نو هغه نښتي نه راوځي، وزرې غوندې وي. نو هغه شي خو په جنګ کې په غشي ولګېده، خدای او دې سره څوک و، هغه شي خو وتل ګران و، ځکه نشې او اپرېشنونو قصه خو نه وه. چا دا مشوره ورکړه هلکه چې دې په مانځه ودرېږي، دا غشي ته وباسئ. نو چې دې سینګ په مانځه ودرېده، چې په مانځه به ودرېد نو ټول بړچېده، بیا هېڅ طرف ته توجه به یې نه وه. نو کسان راغلل، نو هغې وله غشي ته وویسته، هغې نه وینه هم روانه شوه، ځکه غشي باندې خو هغه ځای بند وه زخم. نو بیا صاحب سره غشتي دي، هغه زمانې څه دارو درمل هغې وله په زخم اچولي چې هغه وینه یې پې ودرولې ده وله، او دې خپل لمونځ کې لګیا دی. نو چې د مانځه نه اوزګار شو، ویل دلته کې څه شور مور نو، دا تاسو څه لغه جمع شوي وې؟ دا ورته پته ونه لګېده چې د ما د وجود نه غشي چې وویسته، او د هغې خو درد کوه او وینه ته تله، او دې په هغې هم پوه نه شو چې الله ته ودرېږي نو دغسې به بیا. هغه یو لطیفه غوندې ده، خو د عبرت ته. یو ښځه په لاره روانه وه، یو سړی ورپسې روان و. نو ښځه چې مخکې دا سړی ورپسې نیغ روان و، نو دا ښځه یې سړي ته وویل لږ سړیه خوار شه، ته ما پسې څه لپاره روان خو چې په کوم کوڅه تاوېږم راپسې وایي زما سره ډېر لوی عشق دی او مینه مې درسره، زما ډېره خوښه یې. ښځه هوښیاره وه، هغې ورته ولې دې خوښه یم؟ وایي ته ډېره ښکلې. وایي زما نه وروستو زما بله خور را روانه ده، هغه زما نه زیاته ښه شته ده، چې ما سره مینه کوې، زما نه وروسته زما بله خور ده، په دې لاره هغه زما نه زیاته ښه شته ده. نو د هغې پسې شاته وکتل، نو اپې راغلې یو څلور پنځه څپېړۍ وه، خدای بېخ وباسي که ما سره د مینه ونه بل خوا به دې مخ نه اړه، او چې بله ښکلې مې ته یاده کړه، نو بیا یې زما نه توجه بل طرف ته واړوله. حقیقت باندې که سړی سوچ وکړي، نو که زمونږ الله سره مینه وه، نو مونږ به الله ته ودرېږو. مال له ورشو، الله له نه راځو. خوب راته د خدای نه خوښ ښکاري، مال د دنیا کسب او دولت راته د الله نه ښه ښکاري. ولې؟ اوس د خدای وخت دی، نو خدای له به راتلو به م پرېښودل که نه، او بیا په هغه طریقه به الله ته ودرېږو چې کومه طریقه د الله د شان سره مناسبه ده، په ښه طریقه به الله ته ودرېږي، خشوع خضوع سره مونځ به وکړې، الله ته به متوجه شي، خدای ته به ودرېږې. ته بیا ګوره چې ستا دا مونځ قبلېږي که نه. اوس هسې قرآن کې الله وایي، مخکې نه اعلان کوي د رستنو بلکې د منافقینو متعلقه، اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الا قلیلا. چې مانځه ته ودرېږي نو داسې مانځه ته ولاړې سس پس بی، ستړی ستومانه بی. ګوره الله وایي د منافق مونځ یادوي. اوس به مونږ وګورو چې د مونږ هغه څنګه دی. مانځه ته ودرېږي قاموا کسالا، سس پس. اصل د دنیا کار چې کې 1 घंटा 2 घंटे به ته لګي، خو مونځ ته چې ودرېږي کله په یو طرف تاوې، کله بل طرف به تاوې، کله به یو خوا اوچتې، کله بله خوا به اوچتې. او که امام صاحب لږ غوندې قرات اوږد که، اوهو خدایه نو کله به دې سلام ګرځئ. استاد چېرته پکې تللی وې؟ مونږ خو دې نن مړه کړو، دومره اوږد قرات سس پس به کله یو خوا، کله به سټ ګرئ، او کله به ګیره ګرئ، او کله به یو ځای ګرئ، کله بل ځای ګرئ. د پیغمبر علیه السلام مخکې یو سړي مونځ کو، ګیره یې وګروله، ورته د په مانځه کې خشوع نشته، الله ته متوجه نه دی، خپلې ګیرې ته خیال. کله یو ځای ګره او یراؤون الناس، خلکو ته به ځان ښیي. مونځ دې لپاره کوي چې خلک وایي چې دی مونځ کوي. لا یذکرون ان الله الا قلیلا، لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه نه وي. دغه چې ودرېږي خدای ستا د رضا لپاره مونځ کوم تا لره، یا الله اکبر وایي پکې، هم توجه شته او که توجه نشته خدای طرف ته. لا یذکرون الله الا قلیلا، لږ غوندې به خدای یادوي، نور به الله ته توجه نه وي. او قرآن کې الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، مونځ سړی د نارواو نه او د قبیحو د غلطو کارونو نه منې کوي. مونږ کوم سړی مونځ د غلطو نه منې کوو؟ دلته مونځ کوو، هلته کې ورځو غلط کوو، دلته مونځ کوو، هلته ناروا کوو، دلته مونځ کوو، هلته ښځو ته ګورو، دلته مونځ کوو، هلته غلا کوو. نو مونږ خو دې مونځ د نارواو نه او د غلطو نه منې نه کړو. معلومېږي دا چې زمونږ دا مونځ نه دی که نه. که مونځ زمونږ مونځ وي نو مونږ به یې د نارواو نه منې کړي، مونږ به یې د غلطو نه منې کړي، د فحش نه او د کنځلو او د ګناه نه به یې مونږ منې کړي. قرآن خو دروغ نه وایي، قرآن خو رښتونی وایي، رښتونی کتاب دی. نو چې قرآن وایي چېرې مونځ سړی په صحیح طریقو کې دی به د ګناه او نارواو نه بچ کوي، مونږ خو یې بچ نه کړو. معلومېږي چې زمونږ مونځ نه دی. نو مونځ چې کوې جناب په صحیح طریقه به وکړې، د مانځه طریقه اوس واوره، الله ته به ودرېږي. نو خدای ته کله ته مخامخ ودرېږې، قبلې ته به مخ کې، او الله اکبر نیت به لاول وکړې. خو درته یاد دي 2 رکعاته نیت کوم، د اخلاصه 2 رکعاته فرض د سحر د مانځه قطعي ورسره ووې. قطعي معنی یقیني، په دې حاضر وخت، په دې حاضر امام پسې، په دې زړه کې دې راوله، مخ مې د کعبې شریف په لور کو یا په طرف کو. الله اکبر، الله ته پوره ځان متوجه کې. ګوره یاد وساته، نیت کې یو سړی په خولې ونه وي، پروا نشته، په زړه کې راوله بس چې د 2 رکعاته فرض کوم، او دا د سحر مونځ دی، او د امام پسې ولاړ یم، الله ته ودرېږم، بس دا کافي دی. صرف چې ستا زړه کې دا تېره شوه،
پیغمبر علیه السلام یو منځ کې د خولې نیت نه دی ویلی، په زړه یې ویلي دي. اصل نیت د زړه دی. که ته په خولې لګې او ګردان وکړې او په زړه کې توجه نه هېڅ فایده نه ورکوي. نو الله طرف ته د زړه ته متوجه شه. ماسپښین منځ کې دا اړه کې راوله چې 4 رکاته فرض د ماسپښین الله ته کومه، او دا مې امام د امام پسې ولاړ یم، او دا زیر وخت دی، بس زړه کې راوله. کعبې شریفې ته مې مخ دی، هسې زړه کې راوله، په خولې غږ هم مه کوه. او یا کله کې مې په خولې وي خو ډېره ښه خبره ده. زمونږ ځکه خلکو ته وایو چې په خولې نیت وایې. زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته. نو موږ ځکه وایو چې په زړه کې به یې نه وي، په خولې به مو نه وي، نس به دې جوړه نه شي. زه پرې په خولې خو به نیت ووایي که نه. نو زړه کې دا مانځه دغه را حاضر کو، په خولې هم ووایه، ډېره بهتره به شي. چې نیت دې وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږي، نو الله اکبر به ووایې. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. څونه ښکلې معنا لري. او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده مټه چې تاسو ورته وایې، دا د غوږ د پوسکۍ ته برابر شي. یو جنګ ورسره. او یا که لرې مې خو چې د غوږ پوسکۍ ته ستا د مټۍ ګوته برابر شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه متعلق راځي فرمایي چې نبي علیه السلام به ګوتې اوچتې کړې نو دا دې غټه ګوته به د غوږ د پوسکۍ ته برابر وه، او دا 4 ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي، او د لاس دا چې کوم مړوند دا به اوږې ته مخامخ و. نو یا دې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې خیر دی، که لرې هم بې پروا نشته، خو چې پوسکۍ ته ستا د مټۍ ګوته برابري. او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ کړي. ډېر خلک چې مونځ کوي داسې ودرېږي، بلکې بعضې خلک پکې داسې کړي، دا تلې دې مخ ته را مخامخ کړي. نه دا به نه کوي، قبلې ته بالکل لاس مخامخ کړي. د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدغه ده. داسې به نه کوي، بعضې خلک غوږونه ونیسي لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي. او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک کوي چې د لاس د تلې دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، تلې به بالکل قبلې ته مخامخ کړي، دا ورغه به چې دی. او حکمت پکې څه دی په دې لاس پورته کولو کې. دې کې دې ته اشاره ده چې خدای د ټولې دنیا نه ګورې زه ویزار یم، دې وخت تا ته متوجه ولاړ یم. لکه یو سړی چاته ودرېږي او هر څه پرېږدي نو د هر لاسونه هسې کړي چې خدای هر څه مې شاته بس وغورځول، لاس مې اوچت کړل، د هر څه نه تبریه کوم، بس دې وخت کې زه یو تا ته الله ولاړ یم. او د توبې یو شکل هم دی دا، لکه په پښتو کې چې پښتانه چې توبه وباسي نو غوږ له ګوتې یوسي، نو دغه رنګې دا هم تا دې غوږونو له ګوتې یوړې، یو خو د توبه وویسته د ګناه نه، بل د خدای لویۍ ته اشارت شو، بل دا غوږ لاس وړل د دنیا د هر څه نه ځان پاکوالی شو، هر څه شاته غورځول شو. دا لاس به اوچت کې الله اکبر به ووایې، د خدای د لویوالي الله ډېر لوی دی. بیا به لاسونه راواخلې او په دې نامه د پاسه به یې وتلې. خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټۍ ګوته د ګس لاسه دا به په دې نوم د پاسه راولې، د ګس لاس دا مټۍ ګوته، او دا باقي لاس به د نوم نه لاندې کې، یعنې د لاس څه حصه به په نوم راشي او د لاس څه حصه به د نوم نه لاندې شي، او دا تلې به د دې ګس لاس د تلې د پاسه راولې، د ښي لاس تلې، او دا 2 ګوتې چې کومې دي قچۍ ګوته او مټۍ ګوته دا به د دې ګړۍ په ځای د دې مړوند نه راتاو کې، او دا 3 ګوتې او په دې لیچه د پاسه اوږدې کې. لکه یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام په نامه لاس تړه، بل صحابي وایي د نامه نه به یې لاس لاندې، نو موږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې د نیم لاندې که دواړه خبرې جوړې شوې. او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صاحب به دا ورغوي د ورغوي د پاسه تلې د تلې د پاسه او داسې حلقه به یې جوړه کړې وه، دا یو ګوته دا دواړه ګوتې ترې راته وکړه. او حدیث کې راځي چې د نبي علیه السلام دا ګوتې به په دې سنګل د پاسه خورې وې. ګوره په ټولو باندې عمل راغی. نو په داسې طریقه به کې بعضې څوک یې په خېټه لاسونه کېدي، څوک لاسونه په دلته ونیسي، نه ګوره هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې کومه طریقه مونږ ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، نو کار به جوړ شي. نو بې ځایه طریقه باندې چې دا مونږ بعضې خلک وایي که نه د بانډو کې د جمعې مونځ زمونږ د امام صاحب په مذهب نه کېږي. نو ما له یو سړی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي ما هغه واقعه ورته بیان کړه. مولانا اشرف علي صاحب لیکلي دي چې وایي ما نه یو سړي تپوس وکړې مولانا اشرف علي صاحب وایي یاره بانډه کې د امام صاحب په مذهب د جمعې مونځ کېږي؟ وایي ما ورته وایي چې نه. نو هغه ما ته وایي روان شو، زه یاره د نه کولو نه خو کول ښه دي که نه مونږ بیا پکې کوو، باندې خلکو د جمعې مونځ پې نشته، نو د نه کولو نه کول ښه دي مونږ بیا پکې کوو. وایي ما ورته اشاره وکړه چې دا خو قمقل د ساده پوه نه شو. وی ما ورته وی چې حج کم ځای کې کېږي؟ تا باندې حج فرض دی؟ وی ما ته وی چې نه په ما خو حج نه دی فرض. مې چې ولې؟ وی چې زه غریب سړی یم او حج له خو مکې مکرمې مدینې منورې ته ځې. وی ما ورته چې په دیني کې مونځ کوه حج کوه که نه؟
دې کې یو کوټه وګوره طواف ته کول ته حج کوا ما ته چې ما فرض نه دی او دا خو په مکه او مدینه کې د حج تعلق مکه مکرمه سره دی ما چې نه کول خو نه خو کول خدي په دې دلی کې کاوه کنه ته خوازم چې نه کول نه کول خدي نو دلی کې کاوه کنه نو خبره دا ده چې نه کول نه کول خدي خو په هغه طریقه چې کومه طریقه ته پیغمبر علیه السلام خو درې ده دا طریقه به نشته ما ځان رسول الله اصوات کړي خپل ځان ته واچول او تا ته میزان وتړ خدای است اختیار چې ما سره سکه کاوه نو بیا به سبحانك اللهم وبحمدك شروع کی سبحانك اللهم دا خدای پاک پاکواله شو الله ته لوی پاکي د هر قسمه عیب نه او خدای تعالی صفاتونه او ثناګانې دي وتبارك اسمك خدای ستانوم ډېر لوی د برکت دی وتعالى جدك ستا شان ډېر لوی دی ولا اله غیرک خدای ستانه ما سوا بل خدای نشته ورسمه ښکلې معنا شو اوس یو سړی په دې معنا پوهېږي او دې سره لمونځ وکړي الله ته نو الله پرې څومره خوشحالېږي د هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي شیطان نه او پناه وغواړي د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه او بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی د هغه په نوم د شروع کو اعوذ بالله بسم الله به وایي بیا به سورې فاتحه شروع کړي الحمد لله رب العالمین سورې فاتحې معنا هم درته وکړم دې کې ګوره د خدای صفت تلاول الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د الله لري څومره خلک چې صفتونه کوي که نه دا ګوره ټول د خدای دی که مونږ او تاسو د یو بل صفت کوو دا صفت هم د خدای دی لکه مثلا زه یم چې دا فلانکې سړی ښکلی دی نو دا ښکلیوالی پکې چا پیدا کړی دی الله دې کوټې چې صفت کوم چې ډېر ښه جومات جوړ شو نو دا په حقیقت کې د کاڼو صفت نه دی دا د هغه ګلکار صفت دی چا چې کوټه جوړه کړې ده دغه رنګې که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو دا صفت الله پیدا کړی دی دا په حقیقت کې د خدای صفت دی نو ټول صفتونه د الله لري کم الله رب العالمین چې د ټول مخلوقات پالونکی دی الرحمن ډېر زیات مهربانه دی الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی دا خو د خدای صفت دی وکړو بیا وایي مالک یوم الدین د قیامت ورځ چې کومه د جزا او د سزا او د حساب کتاب ورځ ده د هغې مالک الله دی دا خو د خدای صفت شو د هغې نه پس بیا د خپلې بندګۍ اظهار کول ایاک نعبدو ای خدایه مونږ چې عبادت کوو دا ګورې خالص تا له کوو بل چلی نه کوو و ایاک نستعین یا الله که مونږ امداد هم غواړو نو خالص تا نه غواړو بل چا نه غواړو هغې نه پس دعا شروع شوه اهدنا الصراط والمستقیم یا الله مونږ ته نیغه لاره وښایه نیغه د چا د جنت لاره صراط مستقیم هغه لار چې د افراط و تفریط نه پاکه ده کږه نه ده نیغه الله ته ورغلې ده کومه لاره چې خدای پتا در روانه ده او کومه لاره چې ستا رضا مونږ ته راکوي کومه لاره چې ستا خوشحالي مونږ له راکوي کومه لاره چې ستا جنت مونږ له راکوي خدای په هغې روان کا نو بیا ورته د هغه لارې ذکر هم کوو صراط الذین انعمت علیهم خدای د هغه خلکو لاره راته وښه چې تا پرې ډېر احسانونه کړي دي لکه هغه پیغمبران دي هغه شهدا دي هغه صدیقین دي هغه نیکان خلک دي خدای د دغه نیکو خلکو پیغمبرانو شهدا او صالحینو په لاره هم خدای بوځه غیر المغضوب علیهم خدای دا خلک په غضب هم نوستا دی باندې تا غضب نه نازل کړي لکه یهودیانو باندې چې کوم غضب نازل دی او ولد دوالین خدای دا ګورې ګمراهان هم نو یعنی مطلب دا چې د هغې خلکو چې هغه ستا په غضب ککړ دي چې یهودیان دي یا هغه عیسایان چې هغه ګمراهان دي خدای د هغې د لارې نه هم ګورې وساته په مانځه کې مونږ د الله نه ګورې دا درخواست کوو او عمل هم څه دی د یهودو د عیسایانو سره جوړ توړ څو کرته مونږ د خدای نه په مانځه کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین خو رښتونې نه یو پکې مونږه مانځه کې خو ساره څلور ځله دا دعا وکړه ماسپښین د لس کرته دا دعا وکړه او مازدیګر د بیا څلور کله دا دعا وکړه ماښام د پنځه کرته بیا دعا وکړه ماسخوتن د نهه کرته بیا دا دعا وکړه د نوافلو د مستحباتو نه علاوه چې خدای ګورې د یهودو لار او د عیسایانو لار امې نه ده په کار ګورې د هغې نه مې وساتې او هلته کې چې روان یم د هغې په لار روان نو خدای به ما سره ټوکې کوي سوال چې کوم دا کې چې د هغې نه مې وساته امې نه راخوښه او نور کردار او تعلقات او دوستانې او یارانې او د ټول هغې خلکو سره دي خدای دې ته وساتي مونږ ته خدای انشاءالله ساتي زموږ مشران دې ته خدای وساتي دا تا دعا وکړه نو بیا به آمین خدای زما را دعا قبوله کړه نو د هغې نه پس به صورت ووایه دا مونږ هر یو صورت کې دی یا که مثلا یو سړی صورت به تا پوره یاد نی نو درې آیتونو والا لنډي لکه دومره آیتونه به ووایه چې هغه د انا اعطیناک الکوثر صورت برابري یو اوږد آیت دی لکه آیت الکرسي ده مثلا یا نور اوږده آیتونه قرآن کې شته یا دو آیتونه خو چې په مقدار کې دا انا اعطیناک الکوثر و صورت نه لنډ نی دا به ووایه نو بیا به الله اکبر ووایه رکوع له به لاړ شي نو ګوره ته ټیټ شوې که نه الله ته
لکه یو سړی چاله ستړي مشي له وردي نو سر ورته ټیټ کړي، دا د خپلې عاجزۍ اظهار ته وکړه. او چې کله رکوع کوي نو طریقه یې دا ده چې په دې کونډۍ به دا لاس کېږدي، دا ګوتې به دې ګورې خوارې کړي، کله که به دا کونډۍ ونیسي او ملا به بالکل اوږده کې. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام چې به رکوع کوله مونږ به ورته کتل نو ملا به بالکل نیغه اوږده وه. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي نه به یې ډېره ښکته کوله او نه به یې اوچتوله. او داسې زمونږ فقها لیکي ملا به اوږده کې چې دا سر او دا کوناټي دا بالکل یو بل ته برابري. باید سړی د په رکوع کې د سجدې ځای ته ګوري، هغه سر اوچتېږي نه، رکوع کې به د خپلو د قدمونو ته ګوري. چې کله قیام کې ولاړې نو ته به سجدې چې کوم ځای لګې هلته به ګورې، او په رکوع کې به د خپو دا قدم نه دی دا پنجه دې ته به ګورې. چې دې ته ګورې نو ستا ترتیب برابرېږي، خپې به بالکل زور به ورکوې چې دا کونډۍ ده زور ورکوې، دا خپې به راغونډی نه. نو درې ځله کم از کم به ووایې سبحان ربي العظیم، پاک دی رب زما، پاکی د رب زما لره، پاکی بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه ډېر لوی دی. درې ځله سبحان ربي العظیم به ووایې کم از کم. او امام به درې ځله وایي، زیات به نه وایي، لکه په قوم کې بیماران هم شته، بوډاګان هم پکې شته، او کوم سړی چې امام پسې ولاړ دی یا ځان لمونځ کوي هغه د درې ځله وایي، 15 کرته دی وایي، 9 کرته ناته کې 9 کرته 11 کرته. صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام با سبحان ربي العظیم دومره کرته وي چې مونږ به وایي چې ډېر شو دی رامونځ، دومره به نبی علیه السلام په رکوع کې ولاړ به. دا صرف چې کوم امام دی درې ځله وایي سبحان ربي العظیم. ګوره اطمینان سره مونږ یې په منډه وایو، اوس باندې پوه نه شو. پاکي بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه لوی دی. درې ځله کم از کم. او که امام پسې ولاړې امام اوږد کړه نو ته زیات ووایه، 15 اوه کرته ووایه، ځان لمونځ کې څومره چې زیات ویلی شي ووایه. د هغې نه پس به بیا سمع الله لمن حمده به ووایې چې هغه څوک چې الله له صفت کوي خدای پاک هغه اوري. ربنا لك الحمد، ای زمونږ ربه تعالی ثنا ده، د خدای صفت دی. او که څوک ربنا ولك الحمد وایي دا هم صحیح ده، که څوک اللهم ربنا ولك الحمد وایي دا هم صحیح ده. حدیثو کې ټول راغلي دي. فموږ د عوامو ته د اسانتیا لپاره دا چې ربنا لك الحمد، ای رب زمونږ تعالی ثنا ده، دا به ګورې بالکل چې ملا نیغه کې دا به ووایې ربنا لك الحمد. بعضې خلک یې که نه قومه بالکل نه کوي، و چې رکوع نه پورته شي لا ملا نیغه یي نه او نیغ سجدې له دار شي. ملا به بالکل نیغه کې، که ملا دې نیغه نه کړه او قومه دې ونه کړه نو مونځ دې لا برباد شو، هسې ځان وکړو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب خو چې بالکل مونځ ونه شو، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا مو چې واجب پاتې شو. نو چې واجب پاتې شو نو د واجب حکم تقریبا د فرض دی، خو مونځ لا برباد شو. یو صحابي راغی جومات کې مونځ وکړه، نبي علیه السلام له هغې سلام یې پرې واچو، پیغمبر ته ارجع فصلي فانک لم تصلي، دا پاسه مونځ وکړه، مونځ یې نه دی کړی. بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی السلام علیکم، نبي صاحب ته بیا فرمایي ارجع، دا واپس سے مونځ وکړه فانک لم تصلي، تا مونځ نه دی کړی. هغه بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی السلام علیکم، وایي واپس سے مونځ وکړه، مونځ یې نه دی کړی. د خدای رسول وایي ما ته خو دقه مونځ یاد دی، ما له خو بل چل نه راځي. نو بیا دا کومه طریقه درته ښیم، په دې طریقه نبي صاحب ورته چل وښو. نو چې قومه دې ونه کړه او ملا دې نیغه نه کړه، مونځ دې بالکل نه شو. هسې ځان مه کړوه، منډې مه ځان مه کړوه، دې ته د مونځ غل وایي. دا زر زر مونځ کوي که نه، او دا قومه او سجده او جلسه نه برابري، دا د مونځ غل دی. نو ښه به برابر ملا نیغه که، د یو تسبیح په اندازه خو به خامخا ملا نیغه، دومره به نیغه چې ملا نیغه کې او د هغې نه پس وایي ربنا لک الحمد بس. او که د دې نه زیات هم پکې ودرېږي نو ودرېږه. نبي علیه السلام به کله کله پکې داسې وایي ربنا لک الحمد، اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد. دونه د دعا پکې ولسته. دا غینه پس به الله اکبر نو لاړ بس سجدې له. خو د موږ دا فقها لیکي وي د الله اکبر چې وینو په داسې طریقه باندې وایا چې کله سجدې له دې نو الف الله نه شروع کا، او چې سجدې له تندې ورسو نو پرې باندې ختم کا. خو خیر که داسې دې نه کړه نو څه پروا نشته، سجدې له به لاړ شي. نو سجده به ښه مضبوطه مدیداره ولګې، دا خېټه به د ډېرونونو نه لرې کې، لاسونه د سنګلې دا به د خېټې نه غاړو نه لرې کې چې بالکل ستا سنګلې د ډډو نه لرې وي او ستا روند د خېټې نه لرې وي. او بیا جناب په مانځه کې به دا ګوتې راماتې کې، د دې ګوتو دا سرونه به قبلې ته را مخامخ کې، ګوتې داسې راماتې کې چې دا ستا دا ګوتې قبلې ته مخامخ شي، او دا لاسونه به داسې کېږي چې د لاسونو ګوتې هم قبلې ته مخامخ شي، او لاسونه به د غوږونو لاندې ږدي. په داسې طریقه که ستا د غوږ نه څوک یو کاڼی راوغورځوي چې ستا د دې ورغه وي د دې تلي د پاسه راوغورځېږي، چې ستا د نظر په سجده کې م یو خوا بل خوا نه ځي.
نبی علیہ السلام چې بس سجده لګوله دواړو لاسونو منځ کې به یې لګوله، نو لاسونه بالکل کېدې، پوزه به مو لګې، تندې به مو لګې برابر. نو درې کرته به ووایې سبحان ربي الاعلی، زه پاکي بیانوم د هغه الله چې لوی دی. او بیا سبحان ربي الاعلی، سبحان ربي الاعلی کم از کم درې کرته. امام به درې کرته وایي، زیات به نه وایي چې قوم تنګ نشي. او ځان لمونځ کوونکي چې څومره وایي خو ناټکی به وایي، یا امام پسې څوک ولاړ دی او امام اوږده کړه دی به پسې زیات وایي، زیات دی وایي مستحب دی. خو ما وایي چې سجده به لږه فراخه لګې، نو بیا به وایي الله اکبر کې باندې جلسه به وکړې. جلسې دپاره به ګس خپله ماته کړې لکه مونږ چې څنګه ماتو په هغې به کښېنې، او خیخ به بیا هم هغسې ودرې چې ستا د ګوتو دا سرونه دا قبلې ته مخامخي. نو بیا به کښېنې، لږ غوندې به دغه ځای هم کښېنې، د دواړو سجدو په منځ کې جلسه ورته وایي. بعضې خلک یې که نه سر لږ غوندې راوچت کړي بیا زر ښکته کړي. یا لږ ولې که صحیح مونځ او د غلط مونځ په منځ کې تاسو اندازه ولګوله یا د 1 منټ یا د 2 منټو فرق وي. لږ غوندې سر راوچت کړي، مونځ یې ونه شو، دا ځان برباد کړه. بالکل به ملا راوچته کړي چې دا ملا نیغه کړي. نو پکې نبی علیہ السلام به دا ګورې لوستل رب اغفر لي، خدای ما وبخې، دا پکې وایا، حدیث کې ثابت دی. ملا راوچته کړي وی رب اغفر لي، خدای ما وبخې. بلکې نبی اسلام به داسې وی رب اغفر لي وارحمني واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. دا الفاظ پکې نه خدا علماوی په نفلو کې وایا، سنتو کې وایا، فرضو کې خیر چې څومره مختصری نو خبره ده. نو چې ملا راوچته کې سجدې نه جلسه ورته وایي، لاسونه په دواړو رونونو باندې کېږدي په داسې طریقه چې دا ګوتې ستا قبلې ته مخامخي. بیا به دویمه سجده وکړې په دغه طریقه چې ما درته ووایي. نو بیا به پاسې الله اکبر چې ووایې نو نیغ به دویم رکعت ته پاسې. دا سجده چې تا ولګوله دا تا پوزه خدای ته راښکه، لکه یو سړی څوک راونیسي وي شا به پوزه راکاږه، ته وایې ما به 20 ټوټې کې خو پوزه به راته رانه کاږم. او دا سجدې دا حیثیت دی لکه چې تا دا خپله پوزه الله ته راښکه. نو ګوره چې یو سړی دا تصور وکړي چې یا الله ما راته ګورې ځان ټیټ کړ، لکه سړی د عاجزۍ اظهار وکړي، او بیا په سجده باندې پرېوځي وي یا الله هغه خاوره چې کومې څوک مړ کړي که نه دا تندې به ورته ونه لګوم، دا پوزه به رانه کاږم، خو خدایه تا ته یا زه خامخا راکاږم. یو ځل ولګوله بیا دې سر اوچت کړې خدای بیا درته را پوزه راکاږم. په دې طریقه چې ته رامونځ کړې نو الله به پرې څومره خوشحالېږي. 2 سجدې به وکړې نو بیا به پاسې الله اکبر به ووایې نیغ به ودرېږي. دویم رکعت ته اوس دویم رکعت چې کله شروع کې نو بیا به سبحانک اللهم نه وې، اعوذ بالله تم ضرورت نشته، صرف بسم الله الرحمن الرحیم نه به شروع کې. سورت به وې، ورپسې به پټ امین وې، ورپسې به فاتحه به وې، بیا امین به وې، بیا به سورت ورپسې وې. بیا هم دغه طریقه ده چې رکوع له به لاړ شي، خو قومه به پکې برابر کې، د رکوع نه پاسېدو کې، سجده به وکړي، سجدو منځ کې جلسه ده به برابر کې. نو بیا په دویم رکعت کېنې نو التحیات به شروع کې، او په دویم رکعت به هم داسې کېنې لکه مونږ چې دا 2 سجدو منځ کې کېنو، ګس خپه به نماته کې په هغې به کېنې، خیخ په به ودرې. التحیات لله، زمونږ د خولې عبادتونه ټول د الله دپاره دي چې په خولې لګیا یو، بل چاره نه کوو. والصلوات، او د مونږ دا چې کوم بدني عبادتونه دي دا هم خدای تعالی کوو. والطیبات، خدای که مونږ مالی عبادت کوو نو دا هم تعالی کوو. نو بیا به د دې مونځ چې نبی علیہ السلام باندې کله په معراج کې فرض کېدل نو هغه کلمات به لغوندې وویلی شي، ځکه دغه وخت کې دا مونځ فرض شوی دی نو د خدای او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې دا کم الفاظ د هغه حکایت دا به ووایي. نو معراج کې نبی علیہ السلام له چې خدای 5 مونځونه ورکړل، التحیات لله والصلوات والطیبات، دا یو هرکلی یې پیش کړه، تا ډالۍ سره راوړې ده، ته تحفه دې راوړې ده. نو نبی علیہ السلام ورته دا تحفه یاد کړه، التحیات لله والصلوات والطیبات، خدای ما دا عاجزي ده راوړې ده، دا قولی او بدني او دا مالی عبادتونه مې خدای تعالی راوړي. نو الله ذوالجلال سلام واچو، السلام علیک ایها النبی، اے پیغمبره پتا دې سلامتیا وي، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، دا خدای رحمتونه او دا خدای برکتونه تا باندې نازل شي. نبی علیہ السلام بیا خوخیار ډېر زیات کوي، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو علیمنا دا چې په موږ د سلامي او په نیکانو بندگانو د سلامي، نو دا موږ د علما لیکي دا نیکان بندگان ځان لکړو علینا یې وي په موږ وی دا ځان سره ګناهګار مرګري کړل چې ما باندې او ما په ګناهګار امت سلامي او ستا په نیکانو بندگانو دم سلامي. بیا به د خدای د وحدانیت اقرار وکړي، اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهي کوم چې د عبادت لایق ما سوا د خدای نه بل څوک نشته، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دې خبرې م ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای بنده د خدای رسول دی. نو که څلور رکعتیز مونځ یا 3 رکعتې دي نو بیا پاسه الله اکبر به وي، 3 رکعت به وکړي، دریم به تش کې، تش دا معنا چې صرف فاتحه به لولي، سورت به نه لولي،
آمین پورې به او که 2 رکعتیز منځي نو درود وای په نبی علیہ السلام او بهتر درود په درودونو کې درود ابراهیمی دی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خدای کم رحمتونه کتاب ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي. تر صفات خاوندې او ته د بزرګۍ لایق. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خدای هغه برکتونه چې په ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو ادا نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي. بیا به دعا وکړي اللهم ربنا چونکې جامع دعا ده د قرآن یا د حدیث واره دعا لوستلی شي خدا ډېره جامع دعا ده نو دا وایي اللهم ربنا ای خدای زمونږ ربه آتنا فی الدنیا حسنه مونږ له په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي د هغه ژوند چې د نیکو وي ته پرې خوشحالېږي وفي الآخرة حسنه او په آخرت کې هم ښکلی ژوند د نیکو راکړي وقنا عذاب النار او خدای مونږ د اور د عذاب نه بچ کړي. دا ته د مانځه په آخر کې دعا وکړو. بیا به السلام علیکم ورحمت الله نو ښي طرف ته به مخ راواړی په داسې طریقه چې د سلام وخت کې د ښې اوږې ته دې ګورې ښې اوږې ته او بیا السلام علیکم ورحمت الله نو په دې دویم سلام کې ګوتې اوږې ته ګورې. ښه اوس چې رکوع لځې نو ته به دې خپو ته ګورې او په سجده کې به دې پوزې چې کوم ځای وي دقه ځای ته به ګورې نظر به دې بل خوا نه وي او چې کله په قاعده ناست نو دې خپل غېږ ته به ګورې الله ته متوجه دا ستا مونځ دی. د مانځه نه پس السلام علیکم ورحمت الله سره د مانځه نه ووتې. دا خو د مونځ هغه طریقه وه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وښوله. خو لنډه خبره دا درونو چې په مانځه کې ما درته ووي الله ته متوجه ودرېدل پکار دی. دا تصور قایمول پکار دی چې دا زما او د خدای منځ کې ملاقات دی زما او د خدای په منځ کې دا رب یو ربط دی یو نسبت دی او خدای ته پوره متوجه کېدل پکار دی. د دې وجې نه رونو دا مونځ زموږ د مسلمانانو د اتفاق یو لویه نښه ده. ټول مسلمانان وره خدای خو هر طرف ته دی اینما تولوا فثم وجه الله قبلې ته مخکې او که دې خوا مخکې هر طرف ته د خدای رحمتونه الله متوجه دی تا ته لیکن ټول خلک به قبلې ته ولې مخ کوي چې د ټولو مسلمانانو یو وحدتي یو اتفاقي یو اتحادي. یو بله خبره درته کوم هغه لږ واورئ بل دا عذر چې نی لکه باد شو باران شو یا د دشمن یره شوه بعضې سړي دشمن یره یاسي نو په کور به مونځ نه کوي جومات ته مانځله به راځئ. پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. کم سړی چې هغه د جومات ګاونډي دی جومات ته راتلی شي او بیا هم د جومات ته مانځله نه راځي او کور مونځ کوي ولې مونځ یې ونه شو دی به خامخا جومات ته راځي. او بل حدیث کې راځي چې کم سړی 20 مونځونه ځان له وکړي یو مونځ د جمع وکړي دا برابر دی. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي ویړه مې کېږي چې یو صحابي مخکې کوم مانځه ته او اقامت والا ته چې اقامت شروع کا او ځان سره یو څو ماشومان الکان واخلم او په دې کورونو وګورم چې کوم خلک جمع له نی راغلي چې دا کورونه ټول سوځوم نو جمع له راتلل دا جمع زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله دوه قول دي یو کې سنت مؤکده مشهور ده خو بل قول کې ګوره د واجباتو حسابي بل جمع کې چې ودرېږي یو بل سره متصل به ودرېږي یو بل سره بعضې خلک یو بل نه لرې لرې ودرېږي دا ګورې ګناه ده. پیغمبر علیه السلام باقاعده آواز کو اتموا صفوفکم صفونه برابر کې سووا صفوفکم صفونه هم نیغ کې او حازو بین الاعناق دا سټونه یو بل سره برابر کې او دا اوږې یو بل سره وجنګوي او دا میانس کې چې دا کم خالی دی دا ډک کې او دا به فرمایل یو څو څپلې ته وانه کې او دا به فرمایل نبی علیہ السلام چې مخ کې صفونه پوره کې بیا دویم بیا دریم بیا چې څه کموالی هغه په آخري صفونو کې پرېږدي. نو کوشش پکار دی چې مخ کې صفونه دا برابري او صفونه نه غول پکاري بلکې یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام او فرمایل وی صفونه نیغ کې ورې که صفونه نیغ نکړل نو الله بس تاسو مخونه کاږي کی که صفونه نیغ نکړل بل حدیث کې تاسو په زړونو کې به خدای یو بل سره دشمنی پیدا کی. نو دی وجه نه صفونه نیغول پکار دی یو بل ته کتل پکار دی او جخت به ودرېږي یو بل نه لرې به نه ودرېږي او ماشومان رستو کول پکاري ماشوم صف کې مخکې ودرول دا نی پکار ماشومان له پکار چې هغه رستو ودرېږي. دا خو مختصر غوندې د مانځه متعلق بیان مې درته وکړه په دې خیال چې دا مونځ زموږ یو اهم عبادت دی او دا په داسې طریقو شي چې د قبولیت درجې ته ورسېږي. که یو بنده یو جومات کې اودس وکړي او خپې پاتې شي بل جومات ته لاړ شي نو دی به څه کوي. نو ګوره که یو انسان اودس وکړي او یو اندام ته یېر شو لکه مثلا د سر مسه ته یېره شو یا خپې ته یېرې شو یا لاسونه ته یېر شو نو که دا باقي اندامونه اوچ شوي وي نو بیا به دوباره اودس کوي او که باقي اندامونه لا اوچني او لامده وي نو هغه اندام چې ته یېر دی هغه دوباره ووینځي نو کار کېږي. لکه اودس یې وکړو او خپې ته اوچې پاتې شوې یا وروسته جومات ته لاړو چې ویې کتل خپې اوچې دي خو ما نه خپې یېرې شوې نو او دې ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي لا اوچ شوي نه دي نو ور دي چې صرف خپې دي ووینځي بس ټیک ده
او کنه دا نور اندامونه اوچ شوي دي بیا به سرینه پوره اودس کوي او یو سړي صدقه فطر نه دی ورکړی بالکل اوس هم ورکولی شي خو هغه ثواب یې نه کېږي کم ثواب چې هغه وخت کې و دا راته ما مخکې ویلي دا خو ما خبره کړې ده چې هغه چاله زکات ورکول پکار چې په هغه خپله زکات ورکول واجب ني او یو سړي سرکاري ملازم دی لاهور کې ملازمت کوي د حکومت سره روژه نیولې ده او روژه خو زمونږ د حکومت یو دی که څه خبره نشته ده اختر له چاهي ته راغی یو 2 ورځې مخکې راغی او اختر دلته راغی اختر د حکومت نو دلته کې چې دلته به خلکو سره یو شان اختر به کوي چې کوم ځای کې وي هغې ته دغه دی ورکوي اعتبار ځمکه کې تریاک څه ته وایي دغه ته وایي اپیم کرل او د هغې تجارت کول دا منې دا حرام دي دعا وکړئ رب العالمین زموږ په حال باندې رحم وکړي ملګرو دارنګې ویډیوګانو دپاره د نور پیغام چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ مهرباني